Yarar spanavum rusvasam chimain sumpata د ټولو خلکو د خنداسم چې مین سم پتا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید لرم چې ټول به روغ جوړې او د صحت په جمع به ملګرو کفایت الله یم راسره ناست د کورمې یو ښایسته شاعر عمران دیوانه صاحب. عمران دیوانه صاحب سره به پوښتنې هم کوو او عمران دیوانه نه به ښایسته ښایسته غزل او شعرونه هم اورو. عمران دیوانه صاحب ټول نوال زه په خپل پروګرام کې هرکلی او سلامونه وایم. وعلیکم السلام. کفایت الله به تاسو ته او تاسو ټول ملګرو مینوالو ته زړه له کومې نه سلام کوم. او زه به داسې یو څو شعرونه به وایم، بیا به یو غزل وایي، یو شعر دی وایي ګل څه شی دی د موسم سره بدلیږي، ګل څه شی دی د موسم سره بدلیږي او زار له یاره موسمونه بدلوي. غزل دی وایي دنیا د بې وفا ښکلیته هم پکې صحیح، دنیا د بې وفا ښکلیته هم پکې صحیح ده، دومره خلک بې یاره دي زه هم پکې صحیح. دا کلی د خدای شته لري دا ستا سترګو دپاره، دا کلی د خدای شته لري دا ستا سترګو دپاره، خیر مونږ د لیونیو د غره هم پکې صحیح. ما څه کړه دا دنیا یا د دنیا سره تعلق، ما څه کړه دا دنیا یا د دنیا سره تعلق، زه څو سوي آهونه خواره هم پکې صحیح. او سیلاب یم اغستی د خلاصي سړی مې نشته، سیلاب یم اغستی د خلاصي سړی مې نشته، رقیبتي او ساس کې اوبه هم پکې صحیح. او زه هم ستا دیوانې ما هم مشړله ځانه، زه هم ستا دیوانې ما هم مشړله ځانه، او هغه دې په تا ښه لګي ښه هم پکې صحیح. لږ یې څو نور شعرونه دي. یاران واړه بې وفا شو هېڅ اشنا وفا ونه کړه، یاران واړه بې وفا شو هېڅ اشنا وفا ونه کړه، ما خو ډېره وفا وکړه خو دنیا وفا ونه کړه. او څه باور مې پاتې نه شو، بې باوره زمانه ده چې په چا ډېر نازېدم هغه چا وفا ونه کړه. او هسې ژوند مې خوارزار کو خدای کو هېڅ مې ترې جوړ نه کړ، هسې ژوند مې خوارزار کو خدای کو هېڅ مې ترې جوړ نه کړ، چې کوم ښکلي پسې لاړم بې وفا وفا ونه کړم. زما له غېږې په ارمان کې شو کېدل یا ګله، ژوند به د چا په انتظار تېروي، د ګل نه ښکليه ګله ژوند به د چا په انتظار تېروي. زما وفا زما خبرې در یادیږي که نه، او د مازدیګر دې زړه نری نری خوږیږي که نه، زما وفا زما خبرې در یادیږي که نه، او د مازدیګر دې زړه نری نری خوږیږي که نه، د خنداګانو په دنیا کې خندېدل یا ګله ژوند به د چا په انتظار کې. ډېره مننه عمران دیوانه صاحب. د شاعري آغاز مو د کوم سن نه کړی دی؟ شاعري سټارټینګ خو مو 2002 نه کړی و، بیا لکه هغه ټیم نه بعد او لکه زیاتره ادب څه کوم حصه لکه مو زده کړی دی، مو زیاتره رحمان بابا څه کوم هغه و هغه لکه پړوېدل و هغه سره سوچ و فکر هغه تشریح مو څه کله هغه کو نو هغه نه بعد بیا لکه مو ته ډېره پیدا میلاو شوله څه شاعري هغه شوم قابلیت محصل کو کی. ډېر ښه عمران دیوانه صاحب. پوښتنې به هم کوو که زموږ مینوالو ته یو بل داسې نوی غزل شریک کړو نو ډېر خوند به وي. نوی غزل مو د شروع کړی خو پې ټکي دي نور مو نه دی جوړ کړی. وی ژوند د تېرولو خوږ ترتیب دې پیدا کړی دی، ژوند د تېرولو خوږ ترتیب دې پیدا کړی دی، خان دې پیدا کړی دی، غریب دې پیدا کړی دی. او نور څه داسې نو ستا په ذات کې دا یو عرض کوم، نور څه داسې نو ستا په ذات کې دا یو عرض کوم، خدایه چې زما سپېره نصیب دې پیدا کړی دی. مننه عمران دیوانه صاحب. لکه د کتاب د چاپ کونې مې یا تاسو کتابونه چاپ شوي دي یا روان دي، دې حوالې سره زموږ د مینوالو ته هم څه وایي؟ 2 کتابونه ما چاپ کړي وو، یو تارګه یو ته په خوب ودوي،
اوس بله را روان دی تقریبا داسې میاشتې نیمې کې کیدای شي زه برابر کنیو کیدای شي لکه زیات ټایم ولګېږي صحرا کتاب دی که نه دا لکه ما زړه نه زه محنت کوم انشاءالله دی کتاب کې به زه زړه له کومې هغه کوم محبت سره ښه شوق سره به دا زه چاپ کوم ریلیز کوم بیا جی اخري کې به بیا یو غزل په ترنم کې واورو نو بیا به خپل پروګرام پر ختم کوو نو منصور صاحب سره خو ما کوم څه ویلي وو اوس خو داسې ما ذهن نه زیاده تر وتلي دي او لکه داسې وی د بل وطن د دانشورو ناسته خوند نه کړي د خپلې خاورې لیوني په سړي ښه لګي عجیبه چل دی نه څه جان او نه پهچان سره دا ښکلي ښکلي قدرتي په سړي ښه لګي بې عجیبه چل دی نه څه جان او نه پهچان سره دا ښکلي ښکلي قدرتي په سړي ښه لګي وی هر چاته مه کوه زما د سادګۍ خبرې په خپله خانده کلی کوره پورې مه خنده جی نو عمران دیوانه صاحب که داسې شعرونه د سره وي هغه به هم راته ډلې کړي د ډېر لرې نه راغلي وو زموږ هم دا خواهش وو زموږ د مینوالو هم دا خواهش وو چې عمران دیوانه سره تاسو یوه ښه مرکه وکړو نو که څه شعرونه وي نو هغه راسره ډلې کړه یاره نور خو داسې څه ما ته نه رسي خو ترنم به زه ته هغه کوم یاره رسپانه رسواشم چې مین شم پتا د ټولو خلکو د خندا شم چې مین شم پتا یاره رسوانه رسواشم چې مین شم پتا د ټولو خلکو د خندا شم چې مین شم پتا د ټولو خلکو د خندا شم چې مین شم پتا نه صاحب په اخره کې د هغه خلکو چې کوم چندې کوي یا د تا په نامې باندې رپېرې چې یا تا ته میلاو نه دي شوي هغو خلکو ته وړوکی شانتې پیغام ورکړه بیا پروګرام را ختم کوو هغه ملګرو ته لکه زه دا کوم چا څه کړي دي الله تعالی دې خوشحاله کړي الله تعالی دې نور هم څه ویر کړي الله تعالی د دولت ویر کړي الله تعالی د عزت ویر کړي الله تعالی د شهرت ویر کړي خو لکه ما دا وویلو څه هغه څوک لکه نه دی په کار څوک د چا په نامې باندې لکه غریب لوټ کړي و هغوی ته ونه رسېږي هغه څه چا کړي دی هغه چنده خو لکه الله تعالی قبوله کړه هغه څه چا کړي دی هغه زړه نه کړي ټولو ملګرو ته هغه کوم زړه له کومې نه شکریه ادا کوم او شکرګزار یم جی ډېره مننه څومره هم کتونکي دي که د عمران دیوانه صاحب مینول دي که زموږ مینول دي نو د پروګرام د سره مخکې شعر کو چې دغې دنیا ته پاته ولګېږي چې په کورمې کې هم داسې ښایسته ښایسته شعران شته دي نو پروګرام د سره مخکې شعر کو ډېره مهرباني به ما ته او عمران دیوانه صاحب ته راکړو اجازت د لوی الله په امان